طالبان د ډونالډ ټرمپ پر ناکامۍ ولې چوپ پاتې شول؟ د طالبانو هیله د ټرمپ لپاره څنګه په اوبو لاهو شوه؟ د جو بایډن تازه سیاست به له طالبانو سره په کومه کچه وي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې راپور کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله د بیلابیلو پیغامونو له لارې د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړل، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د نوموړي د بریا او د ډونالډ ټرمپ د ناکامۍ په اړه څه نه دي ویلي. ښایي د طالبانو دا خاموشي د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو څرګندونو له کبله وي چې موده وړاندې د ډونالډ ټرمپ د بریا په اړه کړې وي. مجاهد له یوې امریکایي رسنۍ CBS سره په مرکه کې ویلي وو: موږ هیله لرو چې ټرمپ ټاکنې وګټي او له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. د CBS د راپور په حواله د طالبانو یو بل استازي هم ورسره په خبرو کې ویلي: کله مو چې د ټرمپ په اړه واورېدل چې په کرونا اخته شوی دی، ورته مو د ښه صحت دعا وغوښتله. که څه هم د طالبانو له یادو څرګندونو دې ډلې انکار وکړ او زیاته یې کړه چې ګواکې خبرې یې په غلط ډول برداشت شوي دي، خو د طالبانو اوسنۍ چوپتیا دا په ډاګه کوي چې دا ډله د بایډن پر بریا خورا ناهیلې او خفه شوې ده. طالبانو فکر کاوه چې ډونالډ ټرمپ بریا به دوی خپلو هیلو او موخو ته چې په افغانستان کې یو ځل بیا اسلامي امارت ډله واک ته ورسیږي، کوم چې ټرمپ ورسره په خپله واکمنۍ کې د هوکړې پر بنسټ لیکلي او یا یې ژمنه کړې وه ورکړې ده. اوس ښایي طالبان په دې آند کوي چې بایډن به د ډونالډ ټرمپ هماغه ژمنې ورسره ومني او که نه. د 2000 کال په څیر به امریکا د دوی پر وړاندې نظامي سناریو پلي کړي. که څه هم اوس د افغانستان په اړه د جو بایډن سیاسي لوری څرګند نه دی، خو د طالب مشرانو هم ښایي اندېښنه دې ته وي چې بایډن بریا به د دوی لپاره څه ډول تمامه شي. په داسې حال کې ده چې د طالبانو سیاسي ډله له کلونو وروسته په دې وتوانېده چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې په نامه یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي، کوم چې د قطر په مرکز دوحه کې د روان میلادي کال د فبرورۍ په 19 لاسلیک شوه. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ پر مهال به یا د نیمه هوکړه تر کومه حده پورې پاتې شي. د پورته پوښتنو جواب ښایي د جو بایډن د بهرني سیاست د کړنلارې تر اعلان وروسته جواب شي، خو اوسني راپورونه وایي چې د افغان سولې تر عنوان لاندې مذاکرات په ټپه درېدلي او د جو بایډن د تګلارې او دې برخې کې د فرمان ورکولو پورې ښایي پیل نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.